ShinwariSpeaks نه د افغانستان او سريلانکا ترمنځ لوبې کې دوه خبرونه. اول یو چې باران تقریبا هغه شروع یو ساعت کې وي، بیا د هغې نه وروسته باران نشته دی. دویم خبر حضرت الله زازی آوټ ګلبدین ان. اوس چې د ګلبدین مینوال هغوی ته مبارک او چې هغه نفرت پالي نو هغوی به خامخا خپل لیکنې او شینه کوي. نو راځو د افغانستان د ګټې په چانس ګوره ډیر خلک به یې سیمی فاینل او دا شی موږ خپله خبر ارته کوو، چانسز درته یادو که افغانستان دا لوبه وګټي سریلانکا نه 4 پوینټه به شي، بیا به د استرالیا سره چې کومه لوبه ده که هغه افغانستان وګټله سیمی فاینل ته کینې اوټ به شي. دا چې اوس څوک چې او افغانستان به یې ګټي نو چا وی چې نمیبیا به سریلانکا بیټ کوي، سکاټلینډ به ویسټ انډیز بیټ کوي، آیرلینډ به انګلینډ بیټ کوي. انګلینډ هغه دی که لوبه بایل و نیوزیلینډ نه اوټ نو دا T20 ورلد کپ دی. اوس موږ غواړو چې بنگلادیش هندوستان بیټ کی، چې پاکستان هم مخکې لاړ شي. نو دا ټورنمنټ همدغه شی دی چې ټورنمنټ کې لږ ایکسایټمنټ راولي. او د افغانستان ټیم چې دی ما غوښته چې زیات نه زیاتې لوبې هلته وکړي، سره د دې بعضې سچویشن کې لکه نیوزیلینډ سره چې زموږ لوبه خلکو یې شاید ډېرو به چې موږ یې بیلو. نیوزیلینډ تاسې وکړه سریلانکا خلاف سپینران نه شو لوبولی، موږ کوالټي سپینران لرو نو مونږ ټف ټایم ورکولی شو، کېدای شي ګټلی مو، خو باران ولاړ. اوس راځو د زما د خوښ 11 ته چې ګلبدین صاحب راغلی دی. نو زما په نظر باندې ګوره افغانستان باید یو ډاینامیک یو ډفرنټ انوویشن سره راشي. که هماغه سیم سکواډي نو حالات به خراب وي. ښه به دی چې راشد خان صاحب رحمان الله ګربز سره اوپننګ ته واچوي. ځکه هلته یې ډېره زیاته لوبه کړې ده، ښه تجربه کار کس دی، ټیم دپاره به ګټوري. وان ډاون ابراهیم زادران، نمبر 4 عثمان غنی، نمبر 5 کیپٹن صاحب محمد نبی، نمبر 6 نجیب الله زادران، نمبر 7 گلبدین، نمبر 8 قیس احمد، یس، نمبر 9 مجیب الرحمن، نمبر 10 فضل حق فاروقی، and نمبر 11 چې دی هغه سلیم صافی. ښه سکیډي بالر دی. نو تا سره هم فاست بالینګ سټاک پوره سو، هم د سره سپین کې سپین دی د خاطره ګوره باونډریانې غټې دي او قیس ریس سپینر دی چې څونه بال راکاږي لیګ سټمپ ته وهي کیچ اوټ کیږي به. نو دا هغه ټیم دی زما په نظر باندې چې ښه بیلنس ټیم دی، هم بار سره بیټینګ سی هم بالینګ. اوس ګلبدین صاحب چې بعضې خلک یې عظمت الله عمرزی ته نو عظمت الله عمرزي ته موږ ډېر زیات چانسز او دغه ورکړه. هغه حارث رؤوف چې څنګه بولډ که ما ته یې خوند رانه کړ. نو بیټینګ باندې زما د څه تمه وه هغه شي سی نو بالینګ چې دی د 4 اوره کولی نه شي، ټیم کې ورته څوک ورکوي نه، هغه بېله خبره ده. مګر د افغانستان د ګټې خبره ده. که دا گیم مو ونه ګاټه نو نیکسټ گیم کې د بیا چې څوک لوبې ولوبئ، لیټس سی چې څه کیږي. وی هوپ